ننګرهار کې د ډیورن فرضي کرښې دواړو لورو ته د قومي مخورو د پریکړې وروسته د پښتونولۍ دود او دستور سره سم خپلوانو ته د کوزي پښتونخوا د تسلیم شوو داعش جنګیالیو د میرمنو او ماشومانو د سپارلو لړۍ پیل شوه. چارواکي وایي دمګړۍ تثبیت شوي 52 میرمنې او کابو 81 ماشومان خپلوانو ته سپارل شوي او که د پاتې نورو میرمنو او ماشومانو پسې هم خپلوان راشي دوی به یې ورته وسپاري. 50 نفر ښځینه غټي او 81 نفر ماشومان دا خو شوي دي. البته چې دا ننني پکې شامل نه دي ځکه د دې بعضې ورثه نه دي راغلي بعضې رسېدلي دي. دا چې کله د خیره وځي بیرون نو موږ سره به ان شاء الله هغه ارقام هم تاسو سره شریکوو. راغلو په دې کې ما د دې خاطر تاسو زحمت ترکه زه صرف یو خبره کول غواړم د دې خویندو له طریقه دا پیغام رسوم. ډېرو خلکو موږ نه په میډیا کې پوښتنه وکړه په تلویزیونونو باندې چې دا طریقه د خوشي کېدو لاره څه ده. نورونو لاره دا ده چې ولایت مقام ته عریضه کېږي. ولایت مقام هغه عریضه د قبایلو ریاست ته رالیږي. د قبایلو ریاست د هغو نه محلي تضمین یو پوښتنه یو نفر محلي چې د هغې تضمین وکړي دا ته چېرته بیا یې چاته سپارې نو هغه ترې نه اخلو د هغې نه پس ملي امنیت ته راځي هغوی راوړي دلته تثبیتوي هویت په داسې شکل باندې تثبیتوي چې ته پوښتنه کوي چې دا د خور ده او دا مې خور ده هغه دا مې ورور ده د دغې نه پس ورکوو. بل خوا د دغه کورنیو ماشومان چې په یو خوندي ځای کې ساتل کیږي د خوراک څښاک پوښاک او اوسېدو د ځای ترڅنګ ماشومانو ته د لوبو کولو په پاره هم اسانتیاوې برابرې شوي دي. یاد کوچنیان وایي له خپلو کورنیو سره د غرونو له لارې اچین ته راغلي ول او هلته د داعش وسلوالو په مرکزونو کې د بېلابېلو وسلو د کارونې زده کړې ورکول کېدي. دوی هم خوښ دي چې افغان حکومت ته تسلیم شوي او اوس د قومي مخورو د پریکړې له مخې بیرته خپلو اصلي مینو ته ستنېږي. دا ورګزو نه راغلیو خیبر نه او بس په مورګه راواوښتو 2 کاله مو شو بس ملته غرو کې وجي ختم کول او بس اوس تسلیم شو دلته اشبالو کتیبه وه د وړو ماشومانو بس هغې کې بس تربیت پیرا کو راته ویل چې ورځئ په جهاد ته هله بس جنت ته او خورې ما ته د کلاشن تمباچې نورو ډېرو ټوپکو چل راته یا د ګارنیټونو لاسي بمونه مینونه د داعش سره یو ځای شوي وو بس اوس یې بیا هغه داعش ختم شو نو دلته ترې رالو اوس الحمدلله دلته ډېر خوشحاله یو بس سبقونه او درسونه هر شی راته وایي او ښې لوبې هم کوو کرکټ او فوټبال او والیبال دا ټول لوبې کوو. د تسلیم شوو داعش وسلوالو میرمنې هم خوښې دي چې د پښتونولۍ دود او دستور له مخې خپلوانو ته سپارل کیږي. ما دوره دماغ شته نه دماغ مو بچ شوي دي پوه شوې بس مو تاسو ښه خدمت وکړه قدر وکړه عزت مو وکړه خدای تاسو سره ښه وکړه پوه شوې نورې خبرې ما ته څه نه څه زه نو بېګېټې کاره وخورو ډوډۍ وخورو سیبین په ویر دی څه چې شي خوړل دماغ مو بچ شوي تور زینې دی ټوله باشه خدمت به باشه خامه باشه مو خو څه نه ریږدي ښه هر شی میلاوېدو ورګزو. په همدې حال کې قومي مشرانو هم له حکومته مننه وکړه چې د دوی غوښتنه یې ومنله او د جرګې له مخې خپلو محرمو اشخاصو ته د کوزنیو میرمنو او ماشومانو د سپارلو پرېکړه وکړه. علما کرامو د دې لپاره یوه جرګه جوړه کړه او هغه جرګه زموږ ومنل شوه. موږ اعلان وکړ چې هر څوک چې دغه تورسر پسې راځي دا د کرښې نه اخوا تورسري دي زموږ عزیزان دي موږ هلته رشتې لرو ښې شپې هم تېرې کړي نو زمونږ دا خبره د اسلامي اخوت او محبت چې دی چې کومو خلکو دې نه بار دي هغې ته هم ورسوي چې الحمدلله په افغانستان کې اسلامي حکومت دی مسلمانان دی په مساجدو کې اذانونه کیږي د قرآن او د احادیثو درس کیږي نو دغه ځای کې دی بېګناه وینه تویول بېګناه انسانان وجل بېګناه مسلمانان وجل دا یو وحشت دی دا بربریت دی دا ظلم دی. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د میرمنو او ماشومانو په ګډون کابو 1500 داعشیان چې د دغه ولایت په بېلابېلو سیمو کې وسلوال فعالیت درلود د جګړې لاس په سر شو او افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول.